السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. محترم و عزت مندو مسلمانان عمرونو، ستاسو په مخ کې یو آیات کلمه د سوره صاد هغه ما تلاوت کړه. پدې کې الله رب العزت د انسان د پیدائش تذکرہ کړی ده. تر هغې نه بعد د هغه څه تذکرې پکې هم کړې ده چې هغه زمونږ او ستاسو بنیادی دشمن دی او هغه تر ډېر وخت نه بلکې د آدم علیه السلام نه تر هغه وخت نه د انسان په دشمنی کې لګیا دی. په دې چرته هم هغه نه راضي کېږي چې انسان هوا دې راولګېږي او جنت ته دې داخل شي، او یا دې هغه کامیاب شي مخ په وړاندې دې لاړ شي. دشمنی د هغه وخت نه چې یو څیز زمونږ سره کوي نو دا خو انسانی فطرت داسې دی چې هغه څوک سره دشمنی کوي نو پکار ده چې د هغې طرف نه هم دشمنی ورسره وشي. بہرحال اللہ رب العزت انسان پیدا کو نہ داغت دشمن هم ورته خودو چې ګوره دا ستا ازلی دشمن دی، دی بچرتم ستا مرګری کیږي نه بلکې ستا مخالفت بکئی تر قیامت پوری. بیا د هغې تذکره الله رب العزت په مختلفو صورتونو کې د قرآن کریم کړې ده. سوره بقره کې کړې ده، سوره اعراف کې کړې ده، سوره حجر کې کړې ده، طه کې کړې ده، او سوره صاد کې هم کړې ده، او دا سينو سورتونه چې پای کې دا قصه په مختلفو الفاظو باندې پرته ده.
نو الله رب العزت زمونږ دا دشمن چې کله مونږ ته راوخود نو دې آیاتونو کې د دشمنی مراخی چې آیا دشمنی زمونږ د سره پس باندې دا زمونږ د سره دشمن شوی دی په مونږه مرګ را پورې دی چرته مرګ هم تکړه کنا چرته نور څه دشمنی د کومه خبرې ده نو پدې کې الله رب العزت دا تذکرہ کړی یعنی دا خبره کړی ده دشمنی هغه د دې خبرې ده چې الله رب العزت انسان پیدا کو ملائکو ته ویلې چې زه او خلیفہ پیدا کوم فزمکه کې نو ملائکو ورته ویلې جواب کی جتاله د انسان د عبادت کولو څه ضرورت دی عبادت مونږ کو الله رب العزت هغه ته فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم هغه څه باندې چې په کوم څه تاسو نه پوهیږئ نو کله چې الله رب العزت انسان پیدا کړ بلکې آدم علیه السلام پیدا کړ نو حکم وکړو الله رب العزت چې عزت تاسو سو کوي سجده وکړي ورته حکم دا الله رب العزت فدغه وجه باندې الله رب العزت چې کله حکم وکړو نو فسجد الملائکه كلهم اجمعون ټول ملائکه په دغه وخت کې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه هم دغه دشمن دی چې تر دغه وخت نه د زمون سره د دشمنی هغه بنیاد کې خوستلې شه ابلیس علیه اللعنت سجده ونکا په دې خبره باندې چې ځانې لوی غنو تکبر وکړو مطلب دا دی چې دا انسان دا ماته ولې سجده نه کوي ځان ورته اوچت ښکارا شو ځانې لوی غنو تکبر وکړو نو دغه لوی او تکبر د لاسه ذلیل او رسوا شو الله رب العزت هم دا سه پرې نه خوستو لکه زموږ د انسانانو اونته کې چیرې پرې د مړه خپل کار وکړي الله رب العزت راونه او تفوس ته وکړو ورته فرمایل قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين الله رب العزت ورته فرمایل ابلیس ته سمنا کړي چې تا انکار کو یعنی سجده دی ونه کړه هغه ست چې هغه ما په خپل لاسونو باندې جوړ کړي بعض خلک ای دا خبره کوي چې الله رب العزت لره لاس نشته دی د لاس مانو په قدرت کې کو د ید مانو په قدرت کې کو دلته الله رب العزت صفا او فرمایل هغه سنت انکار کې چې هغه ما پیدا کړل په خپل لاسونو باندې یعنی جوړ کړی مې په خپل لاسونو باندې استكبرت ام كنت من العالين ایت ځان لوی غنو تکبر دیو کو
تپوس الله رب العزت کوي خود دشمن او جواب هم پدا سی شان سره نه ورکه چې ګینه خطا شوی ما یا غلطی را نشوی دا اور ته ویلې قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه دنه غوړه يم زه څنګه د سجده وکم دا پښتو کې د الفاظ کله کله ذلیل خلق بدبخت خلق استعمالي ویلکا دا فلانه سړی خدا خو زما د پیزار مناسب سړی نه دینو دا شیطان خوې دی چې په دې خلکو کې بازو کې پروت نو هغه مو ویلې چې زه غوړه یم دته څنګه سجده وکم ځکه زه د اور نه پیدا یم اور کې عاجزي نشته چې کله شروع شي اوچتي اوچتي لمبي وهي ار سره په یو غرب سره ختمي او دا د خټې نه پیدا ده ډېر ماته سجده وکي مطلب دا ده د کله کله مرګرو ته هم د به خیره اراده کولم نه دی پکار د به خیره اراده کولم نه دی پکار ځکه چې کله کله بیا داسې وشي وای دا ابلیس آدم علیه السلام کې الله رب العزت لا روح نو اچوله او د دې دا کالبوت چې دا پروتو دا چې کله په راتیر شو پیراوا وختونو چې دا یو کتو نو دو ویل چې دا لا څنګه مخلوق الله رب العزت پیدا کړی دی چې دا خو ټول ډډ دی د ځان اختیار هم نه لري او ټول سوره دی نو اخره کې پکې دا خبر وکړه یاره کذب چرته الله بده باندې مسلط کړم کړه نه دا بدل زړه ښه خطا کما دلته به خیره اراده دو کړلا او الله رب العزت جو مسلطم فکونا به خیره ارمان مکو ځکه الله رب العزت کله کله بلکې د یو سړي د خلینو خبره وسی یعنی پزړه کې راشي او فورا الله رب العزت دا سوال د قبول کی کله کله لیټ شي لیکن اکثر داس کی نو بهر حال د شکل دا خبر وکړنو الله په مسلطم کو جزت تم ذلیل او دومره بدبخت ته نو مسلطم پښو بیا نو دته الله رب العزت فرمایل چې آیا سشي من کړی ته دا غسنه چې ما امر کړو پاغې سره تاسو سجده وکړئ دته دوه ویلې چې زه غوړم په دې باندې دا ما ته ولې سجده نه کوي زه غوړم زه د اور نه پیدا یم او دا خټې نه پیدا ده الله رب العزت او فرمایل قال فخرج منها فإنك رجيم جنت کې ودا الله رب العزت ورته ویلې اوسه دې جنت نه اوسه ولی چې ته د ذلیل او رټلې شي خلکو نه وان عليك لعنتي الى يوم الدين دا ورځ معلومه پوره مگر چې هغه د قیامت ورځ راغی پوره ته پتا باندې لعنت ده ابلیس تم پته ولګیدل چې دا وسه خراب ابلیس
دغه ځای کې یو څو سوالونه کړي دي د الله رب العزت نه چې راشه سچ زما پزړه کې واخو وشول اوسې پناه راکول پکار دي دې ذلیله ته دا پته نه وه چې ته مقابله د چا کې چا سره مقابله کېتا بهر حال ابلیس راولګي دا الله رب العزت ته ویلې قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون الله رب العزت ته ویلې مال وقت راکا یعنی مرګ مرا ولا قال فانك من المنظرين الله رب العزت ورته ویلې زه ستاسو لپاره وخت شو الى يوم الوقت المعلوم او ورځ چې دا معلوم ورځ ده چې د قیامت ورځ ده هغه پورې ستاسو سره وخت شو زه نو ابلیس دا د کې خپه حسد کې د انسان سره راغی چې واپس کې الله رب العزت ته جواب کې وایي قال فالحق والحق اقول قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين دا ورته الله رب العزت فرمایل ذکر دین مخ کې ابلیس په حسد او په غصه کې راغی قسم یې وکړ چې زبا ستا ټول بندگان گمراه کم الفاظ صدا سری قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين استغفر الله وفرمائل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مخلصين کسان چکم دی نیکان خلق چکم دی آکا پاتی شی داغا سرا لیکن نور زما ستا پا ذات باندې قسم کئی دا اللہ رب العزت پا ذات قسم کئی چی دبستا ټول بندگان گمراہ کم بیلاری بے کم اللہ رب العزت ورتو فرمائل قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين اللہ رب العزت ورتو فرمائل چې زما جهنم تکم دهاخ ستان الاول اول ستانه به جهنم تکم او بیا د هغه چانه چې څوک ستا تابعداري کوي څوک ستا په خبرو منلو کې زبردستی کوي څوک ستا په خبرو منلو کې داغي دلچسپي نو دا به سکم جهنم بچڑکم ابلیس د هغه وخت نه د انسان په دشمنی کې اخته دی د انسان سره دشمنی کوي تر دې وخت پورې او بلکې د قیامت پورې بداغا دا دشمنی زمون سره جاری
وقت نه بعد ابلیس د دشمنی بنیاد کې خوستا او را شروع شو. اول خپل کار شروع کو د چانا د آدم علیه السلام. آغا مشهور واقعه ده چې باغی کې نه ورزم. چې آدم علیه السلام او داغه سره داغه بیبي د جنت نه د ابلیس د وسوسې د وجې د دې راوتل، داغي د خبرې د وجې راوتل. لیکن بیا هم ډیر نیک زمانہ وا ډیر نیک خلقو پکې د آدم علیه السلام الوادو. د آدم علیه السلام اولادو او ډیر پاکه فضا وا. ابلیس ویل چې دا کوم خبره چې ما کړې واغې کې خو زه وخویدلم نه. په دغه وجه باندې ابلیس راغی د آدم علیه السلام په اولاد کې نیکان خلقو. داغی نمونه قرآن کریم ذکر کړي چې هغه ود ده، سواع ده، یغوث ده، یعوق ده او نصر ده. دا چې کله وفات شول د دې بچو ته ابلیس راغی او خبره ورته وکړه چې ګوره ستاسو دا مشران دا ډېر نیکان خلقو، نیکان خلق ول ستاسو دا مشران، لیکن کله چې دا خبره ورته وکړه چې ستاسو دا مشران چې دا نیکان خلقو، د دو په عبادتونو کې خوندو دعاګانې قبلېدلې، الله رب العزت ته نږدې خلق ول ستاسو دعاګانو کې اثر نشته دی، عبادت کې ما اثر نشته، د عبادت سره ستاسو شوق نشته دی. نو په دې کې راولګېده ویل چې ګوره د دې دا تصویران زه تاسو ته جوړوم، تاسو چې کله پر تصویرانو باندې نظر لګي نو عبادت ته بم شوق پیدا کیږي د خپل مشران چې کله ویني. ور شیطان طریقه دا ده چې اکثر سړی گمراه کوي، خوګه کې زهر ور کوي. ګوره په ګوړه وجدي سړی زهر نه ور کوي، ډیر په ګدو ورته راتاوي. نو شیطان راولګي د دوی ته ویل عزت تصویران تاسو له جوړوم چې تاسو د خپل مشران وینئ، نو تاسو به د عبادت سره شوق پیدا کی. هغه مو ویل چې خبره ده، دا خو مشران دې موږ سره د دوی عبادت خو نه کوو، لیکن چې وینوي نو د عبادت سره به شوق پیدا کی. دا وړشن دروازه ابلیس کولا وکا. تر هغې نه بعد چې کله دا مشران دا خوندي شول، د دې نه مخکې ابلیس راولګېده یو خبره پکې دا وکړه چې دا تصویر خو یو تصویر دی او تاسو ته په عبادت خانه کې پروت دی، ورګه سړی سر تصویر درله جوړوم نو دا خپل ځایونو کې کېدی او په کورونو کې کېدی، نو تاسو ته
بار بار مشران ښکار کیږي نو بار بار به عبادت ته شوق پیدا کی. کله چې دا خلک خوندي شول وفات شول هغې نه بعد ابلیس راغی او د نور ورته ویلې ګوره ستاسو دعاګانې ځکه نه قبلېږي ستاسو سوال ځکه نه قبلېږي چې ستاسو مشرانو ښه باقاعده د دې تصویرانو نه غوښتنه کړې ده ځکه دا د الله رب العزت په دربار کې ډېر مقرب کسان دي دا د الله رب العزت په دربار کې ډېر نیکان خلق دي تاسو یې دې ته وایئ نو دوی به الله ته وایي ډایرکټ ستاسو سوال الله رب العزت نه قبلوي تاسو د دې نه غواړئ او دوی به بیا د الله نه غواړي نو خلک یې څه کړل په شرک یې مخته کړل. تر هغې نه بعد ابلیس بیا راغی ګوره ستاسو د هغې هغه کشرانو ته ویلې ستاسو مشرانو باقاعده د عبادت کړی دی سجدې ورته لګولي نو شرک عام که او انسانان هغه د شرک په کولو سره خراب کړل. الله رب العزت دوی ته دا نه ویل چې ګینه تاسو شرک کوئ ابلیس هم دوی ته دا نه وی چې ګینه زه تاسو په شرک باندې را لګوم د الله رب العزت سره شریک پیدا کړئ لیکن ګوړه کې زهر ورکول په ګوړه وجل د شیطان طریقه دا ده ګوره داسې څوک چاته نه وایي شیطان هم داسې چاته نه وایي ګوره څومره حرامي ازلی بدبخت دی لیکن عام چاته داسې نه وایي چې زه تا ته دا کار ښیم چې ګینې ته پې ګمراه شي او د هغه شیطان هغه خوی د هغه شیطان هغه خصلتونه د هغه شیطان هغه ضلالت هغه په دې دور کې په بعض خلکو کې موجود دی. شیطان سړی ته په ګوده راتاو شو خلک یې ګمراه کړل خلک یې په شرک کې مخته کړل او د دې زمانې څه پیران دي څه زورګان دي نو هغې په سپینه جامه کې راتاو شول د شریعت په جامه کې راتاو شول نو د دې زمانې خلک یې ګمراه کړل. تاسو به کتلي ټاپې ورسره دي او په جنازه کې چېرته څوک یې راوغواړي یا چېرته بل مجلس دی څوک مجلس دی راوغواړي ور ټاپه ورسره یې څوک کاپیروي او چاته تاج په سر کې شیطان دروازه کولا وکړه خلک یې ګمراه کړل په ګدو ورته راتاو شو د شرک اډې قایمې کړې اوس هغه شیطان په چوټۍ دی هغه شیطان په قلاره په چرته یو ګوټ کې ناست دی ځکه هغه دومره بچي زېږولی دی دومره الواټې زېږولی دی چې هغه د هغه ډیپټي کوي څه د ملا په شکل کې دي څه د پیر په شکل کې دي او څه د مرید په شکل کې دي لګیا دي خلک ګمراه کوي. تاسو وکتلی شیطان مخکې ما وویلې چې څومره په ګوده باندې راتاو شو او د خلکو د ګمراه کېدو کوشش یې وکړ. اوس د دې دور مولا هم هغه شان د شیطان کردار وکړو په ګوده راتاو شو. څنګه راتاو شو؟ داسې راتاو شو چې اولې دم درود شروع کو ښه کار دی صحابه وکړې هغې موږ خلاف نه کو نم ورسره په دغې اختلاف شته دی. لیکن د دې د پاره چې د شیطان کردار وکړو 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 د شیطان کردار وک
د دم په دروازه کې چې کله دا وړه شان دروازه کولاو کړه نو بیا ورسته پکې تعویذونه هم شروع کړل او تعویذونو کې سو ویلې وای زه د قران کریم آیاتونه پکې لیکم دعاګانې پکې لیکم اول د دې شیز ثبوت د قران او حدیث نه نشته ایس ثبوت څوک دا نشي پیدا کولی دا ثبوت چا پیدا کړی نه چې صحابه رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلي چې تاسو تعویذ چاله وکړئ یا رسول صلی الله علیه وسلم چاله کړی یا صحابه ته ویلي چې تاسو چاله وکړئ یا د صحابو نه بعد کم صحابي لګیدلی یو تابعی ته ویلي چې د پلانی ورځ لپاره تعویذ وکاتی په غاړه کا نو ته ور سره خشي یا یې چاله وکا دا بے ثبوت کار دی لیکن مولا دا لار کولا کړه ته خیر اخو د ځان د خلاصي لپاره دا خبره کوي چې را ز تعویذونه کوم خو لیکن د قران کریم آیاتونه اور پکې لیکم موتا یا لکه د قران آیات لیکي او دا بعض خلک مخالفت کوي تو وګوره لیکن د ټولو نه غلطه طریقه د قران کریم به حرمتي اپدی کې وشو کو نشوا تعویذ راوغستو وړکی ته پغاړه کو دا وړکه پکټ کې پروت ته د سپته لګي میچال په سرنګ کوي پکوه طریقه د میچال دی کوي قران کریم پکې تعالی کله آیاتونه دي لیکلي معشوم ته پغاړه کې پروت ته تشبیه هغه معشوم خدا سے او خوې او داسې چې هغه خپل تشبول او ډک بول هغه په اختیار کې خو نه کنا میچال یو کی او قران کریم او پغاړی اکثر دا چې قران کریم یعنی میچال هغه تر مری پوری لون کی او دغه تعویذ چې کوم د لیکله دې سیب لیکله دا په امتیازو کې دغش دای خو کړل اې د قران کریم به حرمتي ده کنه دا داخله کړهنده شوال کسه چلو شو بعض خلک وای کفار او زمون د قران کریم به حرمتي وکا کفار لا سکه چې مسلمانانه به حرمتي کوي ولې دې ته به حرمتي نه رسو ورته تر هغه نه بعد بل سړی تعویذ پغاړه کو سو وخت پورې دا زوړ شو نو وې غورځو قران کریم آیاتونه دی وې غورځو عمدہ قران کریم یو سړی پغاړه کړی او پدې سره باغ زنا کوي پدې سره باغ غلا کوي پدې سره چې د دنیا سارم توبونه دی ابکه او تعویذ به غاړه تا چولې سي ایدا د قران کریم به حرمتي ولې نه ده لیکن دی مولا خدا دروازه کولا وکړه د خلکو نزان پدې باندې اخلاص کی چایا ز تعویذ کوم لیکن پس باندې کوم قران کریم آیات پکې لیکم او دا غنه بعد داسې خلک را پاسېدل چې هغه پر تعویذونو کې دومره لري لاړل چې د تعویذ پران کې هغه د زنا اډې قائم کړي باندې تعویذ باندې ساختونه او دننه د زنا اډې چلی مناسب تا خدا دروازه کولا وکړه تا خو تعویذ ته جایز ویلې لیکن ستاد دي معمولی غلطۍ چې تور ته معمولی وې زما پنځ خو ډېر غټه ده
ډیره غټه ده، لیکن تور ته معمولی وي، ستا په دې معمولی غلطۍ باندې راشه د اوسني دور پیرانو ګوره چې هغه په دې تعویذونو په بانه باندې آیا څه کوي. دې نه ته خبرې تا خو تعویذ ته جایز ویلې، ته خو د شکرانو روپو ته کېناستې، تا خو ځان ته لین د ښځو ولګو، ته خو ځان ته په ځان باندې یقین ساتې چې زه بدکار نه یم، زه آیا د مسلمانانو ښځو قدر کوم، د هغې احترام کوم. لیکن راشه د اوسني دور پیران دې وګوره چې آیا د تعویذونو په بانه باندې هغې څه وکړل. د خلکو عزتونه د تعویذ په بانه لوټ شول، د خلکو عزتونه تار تار شول، هغه د دې تعویذ او د ساخ په بانه باندې د خلکو د عزتونو سره لوبې وشوې، تار تار شو. د عزتونه د څه د وجې؟ د دې معمولی غلطۍ د وجې چې ته ورته معمولی وې او وایې زه د قرآن کریم آیاتونه لیکم، راشه هغه په تعویذونو کې څه نه لیکي، هغه په دې تعویذونو کې دومره ایډوانس شول چې خپل موکلات هغه تقدیر ته وخېجول. دا ستا د دې غلطۍ د وجې که چېرته تا د وخت نه تعویذ ته ضلالت او ګمراهي ویلې، تا په دې باندې عمل کولی چې من تعلق تمیمة فقد اشرک، من تعلق تمیمة فقد اشرک. آیا تا په دې باندې عمل کولی؟ آیا د دې دور پیران به ولې په تعویذونو کې دومره مخکې تلل؟ د دې دور پیرانو به د تعویذ په بانه د زنا اډې ولې کولولې؟ د دې دور پیرانو به د ساخ په بانه د زنا اډې ولې چلولې؟ دا ستا د دې غلطۍ د وجې. آیا تا ته د خپله غلطي ښکاره کېږي؟ ته د دې خپلې غلطۍ نه خبرې چې آیا دا غلطي تا چې وکړه آیا ستا دې غلطۍ نه څومره ګن جوړ شو؟ دې نه ته نه خبر، تا ته د دې څه پته ده؟ تا خو په پردي قسمت باندې په جومات کې کوزه تا وکړه، لیکن تا ته د دې څه پته ده چې ستا د دې غلطۍ د وجې چې ته ملا یې، سپینه جامه دې اغوستې، زیړ پټکې دې تاو کړی او په دې کې ته خلک وغولې. آیا مخکې خلک څه کوي د دې تا ته پته شته؟ تا باندې خو خلکو یقین وکړو، ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناستې، په تا خلکو یقین وکړو، لیکن ته مخې ته وګوره، ستا باندې خلکو اعتماد وکړو چې دا مولایي صاحب دی، پیر صاحب دی. آیا ستا په دې تعویذ کولو باندې مخکې خلکو څه وکړل؟ د دې تا ته پته شته؟ نو چې بنیاد یې تا ایښوستی دی نو فکر مه کوه، اوم په دغه ګناهونو کې به ستا عظیمه برخه چې کم د تعویذ په بانه باندې د خلکو وکړل، مستقله برخه به ستا په دې کې به الله رب العزت تا د هغې سره پاسئ، تا نه به تپوس کوي، ځکه ته خو ملا وې، په تا خو خلکو اعتماد کو، په تا خو خلکو اعتبار کو. هلکه دا پیر صاحب دی، داسې پیر صاحب چې مخې چا ونه لیدو، د ښځې په رنګ مخې پټ کړی، چا تر اوسه پورې د هغه مخ نه دی لیدلی، او بعضې خلک وایي علم ورسره دی، دریاب دی دریاب. تاسو راشئ تماشې وکئ، په دغې دریاب علم باندې تا خلک ګمراه نه کړل؟ آیا په دغې دریاب علم باندې ستا د لاسه خلک ګمراه نه شول؟ لیکن خپل بد پښتو خبره د ولو منسي چاته خو نه معلومېږي، څوک په دې خو نه پوهېږي. زه خو دې په راپولیدینو کولو، زه خو دې په امین بالجار ویلو باندې کافر کم، زه خو دې په فاتحه خلف الامام باندې کافر کم. آیا ته په دې ګناهونو سره ځان ته کافر نشي ویلی؟ لیکن مونږ په تا د کفر فتوی لګوو، دا ټاپه الحمدلله مونږ سره نشته دی، دا تا سره چې ده مونږ دې نه تنګ یو. لیکن ته په خپل ګریوان کې سر ښکته کا،
سوچ کا فکر کا پدې خبره باندې چې آیا څومره خلک ستا د دې سپینې جامې او د دې پټ مخ د لاسه څومره خلک ګمراه شول. په دې تاسو سوچ کړئ؟ تاسو څه ونه کړل؟ د غیبو دعوی تا وکړلې. مونږ لګیا یو د خلکو سره په دې باندې خبره کوو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب نه پوهېدو. نن د غیب دعوا تا وکړله. تا دا دعوت خلکو ته ثابته کړه چې زه په غیب پوهېږم. تا ونه ویلې؟ یاده که هغه خبره چې هغه دوه کسه تاله درغلل او تا ته ویلې هلکه مولي صاحب پیر صاحب پلانۍ جنۍ سره نکاح کول غواړم، څنګه چللی؟ او تا کوزه راواخسته او هغه کوزه دې کېښوستله او ورته دې وویلې چې په دې جنۍ کې ستا دپاره خیر نشته. دا کوزه تا ونه شوه. استغفر الله. علم غیب تا راواغستو کوزې له دې ورکو، کوزې لوټې له ورکو تا. او دا خلک هم د الله غویان دي، په دې نه پوهېږي چې هلکه دا په څه پوهېږي؟ دا خو هغه ملا دی، دا خو هغه پیر دی چې دی په خپله کوزې ته لوټې ته محتاج دی. لوټې ته دی د لوټې نه زما د قسمت تپوس کوي، دی د لوټې نه ماله پته لګوي، دی د کوزې نه ماله پته لګوي چې آیا د پلانۍ جنۍ کې د ده دپاره خیر شته او که نشته. دی ماله د کوزې نه تپوس کوي آیا دا څه بوتل دی. په هر حال خبره ما دا کوله چې شیطان هم سړي ته ډېر په ګوده باندې راتاویږي او سړی ګمراه کي. او هغه د دې دور سبا د خلکو هم دا خبر دا شیطان دغه خوی کې کامیاب شي، هغې هم ډېر په ګوده باندې سړي ته راتاویږي او د دې خلکو د ګمراه کېدلو کوششونه هغه جاری دي. کم یو څیز چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثبوت ونه لري، د هغه د صحابو نه چا ثبوت ونه کو، د تابعینو نه چا ثبوت ونه کو، د تبع تابعینو نه چا ثبوت ونه کو، نو ملا صاحب تا دا ثبوت د کم ځای نه را پیدا کو؟ کوزې نه خو دې د علم غیب هغه مرتبه ورکه، لیکن تبع د وحی دعوه کې که څنګه؟ کوزه خو دې د علم غیب هغې مرتبه ورکړې، لیکن تبع د وحی دعوه کې لکه چې ثبوت قرآن او حدیث کې پیدا نشو او هسې ته کې خو تا باندې به وحی کېږي که څنګه؟ لہذا دا خبرې چې کومې ما وکړې دا د هغه خلکو په باره کې دي چې هغې د شیطان چال اختیار کړی دی، د شیطان په لاره باندې روان دي او خلق لګیا دي گمراه کوي د مولا په جامه کې. الله رب العزت دې موږ د داسې پیرانو مولیانو نه وساتي چې هغه ګوړه کې انسانانو له زهر ورکوي او انسانان گمراه کوي. شیطان یې په چوټۍ کړی دی او کار یې د شیطان په لاس کې اغوستی دی. الله رب العزت دې د داسې پیرانو مولیانو نه موږ له امن راکړي. الله رب العزت دې موږ له په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ استادو په معاشره کې د قرآن او حدیث د خادمان زیات کړي. الله رب العزت دې د قرآن او حدیث د خدمت کولو موږ له توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي، موږ باندې دې الله رب العزت خپل رحم وکړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين.